رحمت یو غریب خو وفادار هلک و چې د کلي په یو کوچني کور کې له خپلې مور سره اوسېده. هغه د زړه د کومې پاک و، خو له ماشومتوبه به خلکو لیونی ورته وی، ځکه چې هغه به بلا خلکو لیرې یوازې د طبیعت سره خبرې کولې. شګفته د یوه شتمن سړي لور وه، بحیا، نرم طبیعت او له زړه پاکه. کله چې شګفته د ښوونځي پلار په لاره رحمت ولیده، یو اشنا کشش یې زړه کې احساس کړه. رحمت او شګوفه به هره ورځ د سترګو له لارې خبرې کولې. هیڅ الفاظ به نه وو، خو احساسونه ډېر زوړ وو. د خلکو په نظر دا یو ډېر لیونی و، خو شګوفته پوهېده چې هغه د زړه د کومي صادق دی. یو ځل شګفتې رحمت نه وپوښتل، ولې دومره یوازې؟ رحمت موسکی شو، زه یوازې نه یم، زه له خپلې مینې سره یم. کله چې خلکو د دوی د مینې کیسه واورېده، د شګفتې پلار غوسه شو. ویل، زما لور به یو لیوني سره مینه نه کوي. رحمت ته یې خوښ ورکړه او شګفته یې له خپلې کلي بهر له خپلې ترور کلي ته ولېږله. رحمت په هره ورځ هماغه ځای ته راتله چې شګفتې به ورته کتل. اوس خو شګفته نه وه، خو هغه به بیا هم خبرې ورسره کولې، لکه چې لا هم موجوده وي. کلونه تېر شول، شګفتې واده نه و کړی، خو بېرته کلي ته هم رانغله. یوه ورځ د ښار نه بیرته راغله، خو ډېر ناوخته. رحمت د هغه ځای په یوه ډیبره ناست و، ژړلې او له باد سره خبرې کولې. شګفته به بیرته راځي نه. شګفتې له لارې ولیده، خو رحمت نور نه پیژنده. لیونی شوی و. شګفتې منډه کړه، چیغې یې کړې، زه شګفته یم، بیرته راغلم. رحمت موسکی شو، سترګې پټې کړې او وروسته یې نفس واخیسته. هغه لیونی نه و، هغه یوازینې صادقه مینه وه.